حنیف اتمر ډېرې زبردسته خبرې وکړې. که چیرې دا خبرې واقعا عملي کړي نو موږ یې له تېرو خبرو څخه تېرېږو او ملاتړ یې کوو. حنیف اتمر د افغانستان د بهرني سیاست تحکمت برنامه جوړه کړې. ویډیو راسره تر پای وګورئ. درنو لیدونکو سلام مې ومنئ، وخت مو په خیر. اتمر افغان سولې لپاره د سیمه ییز اجماع نشتوالی لوی خنډ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او نومان وزیر محمد حنیف اتمر وایي په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره سیمه ییز اجماع نشته او دا د سولې بهیر کې یوه لویه ستونزه ده. ښاغلي اتمر یکشنبه د کار له پیلولو وروسته په خپله لومړۍ خبري غونډه کې وویل په دې دنده کې له ګاونډیو هیوادونو سره د سولې پر موضوع کار کول یې لومړیتوب دی. د هغه په وینا بهرنی سیاست او ډیپلوماسۍ یوه طرحه یې جوړه کړې چې ډېر ژر به یې کابینې ته د تصویب لپاره ولیږي. حنیف اتمر همداراز پر افغان سیاستوالو غږ وکړ چې د سولې راوستلو لپاره خپل سیاسي مخالفتونه او د ټاکنو پر سر راولاړې شوې ناندرۍ پرېږدي. د افغان بهرنیو چارو نوي سرپرست وزیر وایي په تېرو اونیو کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره د بهرني سیاست بنسټیزو حدودو په اړه نتیجې ته رسېدلی او ډېر ژر به یې یوه طرحه کې ځای پر ځای کړي. ښاغلی اتمر له دې وړاندې د ولسمشر غني په لومړۍ دوره کې د ملي امنیت سلاکار په توګه دنده ترسره کړې. تر هغه وړاندې نوموړي د کلیو پراختیا، پوهنې او کورنیو چارو وزارتونو مشري هم کړې او همدارنګه نوموړی په 2014 کال کې ولسمشر غني د ټاکنډلې مخکښ غړی و. ښاغلی اتمر همداراز څه مودې لپاره د ولسمشر غني د ملي امنیت سلاکار و چې بیا یې له خپلې دندې استعفا وکړه او په 1498 کال کې ولسمشریزو ټاکنو ته د نومان په توګه ودرېد. خو د هغه په خپل سیاسي ټاکنډله کې ځینې اختلافاتونه رامنځته شول چې له کبله یې نوموړي خپل کمپاین ودروه او د ټاکنو له سیالۍ ووته. حنیف اتمر د بهرنیو چارو نومان وزیر معرفي شو. ولسمشر غني د 5 ورځو لپاره د کابینې ګمارنې ودرولې. ښاغلی اتمر په داسې وخت کې د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت پر غاړه اخلي چې د افغان سولې لپاره نړیوالې او سیمه ییزې هڅې روانې دي. ټاکل شوی چې افغان حکومت په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره د سولې لپاره مخامخ خبرې پیل کړي. خو دا چاره د بندیانو د خلاصون پر موضوع د اختلاف له کبله تر اوسه نه ده پیل شوې. د حنیف اتمر لپاره ښایي یوه بله ننګونه په خپله د بهرنیو چارو وزارت کې اړین اصلاحات راوستل وي. ولسمشر غني پر خپل تیره دوره کې بیا ټینګار کړی و چې یاد وزارت جدي اصلاحاتو ته اړتیا لري. خو هغه مهال بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله د ولسمشر له دې پلان سره مخالفت ښودلی و او دا یې ټاکنیز سیاست بللی و. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ منندوی یم. تر بیا ښې چارې ولرئ.